ماڼوګله پښتو او پښتنه مینه. لیکواله هما ظفر احمدزی. لوستونکی مرسل احمدزی. جانان ستړی له ښاره راستون شوی و. کله چې د کور په وره را دننه شو، مورکۍ په انګړ کې ناسته ولیده. هغه سلام پرې واچاوه، مورکۍ یې الیک کړ او په داسې حال کې چې د شنه چای پیاله یې په لاس کې وه، پوښتنه یې ترې وکړه: ښه راغلی زوی، چای څښې؟ درته یې واچوم؟ جانان زیاته کړه: نه ادې مورې، چای نه څښم. په داسې حال کې چې نازکه د جانان وړه خور له هغې خوا د دوی په لور را روانه وه، جانان وویل: لږ وږی یم، ما ته به مې خورکه له ګل نازکه لږ هګۍ پخې کړي. مور یې وویل: هغه ډېره په غوسه ده، ته چې ښار ته تللې نو غږ دې ورته نه و کړی. جانان پوه شو چې غلطي خو ترې شوې ده، نو نازکې ته په ناز او ستاینو شو: دا خو مې عادکه ده، دا زما تر ګل نازکه ده. نازکه لږ نوره هم په ادا شوه او ویې ویل: نه لالو، داسې نو نه کېږي. ته دا غوړه مالي هله کوې چې یا خو دې کوم کار وي او یا هم څه غواړې. نور مې په کیسه کې نه یې. جانان خپله خورکۍ په خوا کې ونیوله او ویې ویل: و د زړه سره ته امر کوه، زه تابعدار یم. نازکې لږ تندی تریو کړ او ویې ویل: ما ویل چې ته کله ښار ته ځې نو ما ته به رنګینه لوپټه راوړې. اوس به زه د مادو لالا په واده کې څه په سر کوم. مادو چې اصل کې معدودین نومېده، په رشته کې د جانان ترورزی یادېده، خو ټولو ورته په لنډو کې مادو ویل. له دې سره د جانان زړه ته نږدې ملګری هم و. جانان په ډېره مینه خپلې خور ته وویل: وساده، ستا لپاره لوپټې ډېرې. جانان مور ته مخ راواړاوه او ویې ویل: ها رښتیا ادې مورې، مادو مې په لاره کې ولیده، دا بلنلیک یې هم راکړ او ویل یې چې خامخا به راځئ. مور یې ورزیاته کړه: زه خو واده ته نشم تللی، بیا به مبارکۍ ته ورښکاره شم، ته او نازکه به ورشئ. دې وخت کې جانان جیب ته لاس کړ، پیسې یې راواخیستې او مور ته یې ونیولې، کومې چې د مشر ورور له لندن نه رالېږلې وې، او ویې ویل: ادې مورې، جمال لالا ویل چې ته تشویش مه کوه، بس دعا راته کوه، او دا ځل به که خیر وي ځان ته موبایل درته اخلم او په مړه به خبرې در سره کوم. جانان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې نازکې د پخ شویو هګیو هرکاره یا کړایي د جانان مخې ته کېښوده. جانان په خوراک بوخت شو، خو مور یې په فکر کې په شاتللو قدمو د تیر وخت په لور سفر شروع کړ. هغې ته د جانان پلار جهانګیر ور په یاد شو. جهانګیر یو باهمته غښتلی سړی و. له دې سره هغه یو ډېر پیاوړی پایلټ هم و. دوی ډېر راحته ژوند درلود او دریو ماشومانو یې د ژوند ښکلا لا زیاته کړې وه. جمال د دوی مشر زوی، جانان یې دوهم او نازکه تر دوی کشره وه. نازکه له پلار نه یو کلنه پاتې وه، ځکه دوی ډېره نازوله تر څو د پلار کمی په ژوند کې احساس نه کړي. جمال ډېره هیله لرله چې د پلار په شان یو تکړه پایلټ شي، خو حالاتو او د مور او دوو وړو خور او ورور ذمهواري دې ته اړ ویسته چې د ملک کاکا له زامنو سره بهر ملک ته لاړ شي. د جمال هڅه دا وه کومې نیمګړتیاوې چې د پلار له مرګ نه وروسته د په ژوند کې راغلې وې، د خپل ورور او خور ژوند کې هغو نیمګړتیاوو ته ځای ورنه کړي. جانان چې کله ډوډۍ وخوړه، خپله کاسه یې یوې خواته کېښوده او ورو یې د مور په ځنګون سر کېښود او له دې غږ سره یې مور د وروستیو 20 کلو کورت نه راخلاصه کړه او بېرته نن ته راغله. ادې مورې، چېرته تللې وې؟ هغې وویل: نه زویه، هم دلته یم، په دې کې نازکه راغله او ویې ویل: لالو،
غټ سړی او اوس هم د مور په ځنګون سر ږدي. هغه په خندا شو. نو وساده چې زوړ هم شم نو د مور خو همغه وړوکی بچی یم، او بله دا چې دلته د مور په ځنګون کوم سکون دی بل هیڅ چیرته نشته. نازکي وویل هو هغه خو ده. مور یې دواړو ته وخندل او بیا ورته لاس په دعا شوه. بله ورځ جانان او نازکه د واده په تکل د مادو د کور پر لور روان شول. د هغوی کور ته په رسېدو سره کله چې انګړ ته دننه شول، کتل یې چې هر څوک هاخوا دیخوا په کارونو بوخت دي. د مادو مور د دوی په لیدو سره په جار قربان ویلو د دوی خواته راغله. اول یې نازکه او بیا یې جانان په تندي ښکل کړه او ویې ویل